استاد شبروس پاکتین چې له 18 کالو راهیسې زده کوونکو ته د علم ډیوه بله ساتلې نن د خوستیو همفکره ځوانانو له لوري تقدیر شو. ځوانانو له ژمن سره په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي څو هغه کادرونه چې ټولنې ته په بېلابېلو برخو کې خدمت کوي تقدیر او وستایي. استاد ډاکټر صاحب شبروس پاکتین چې کوم ده دې تقریبا په خوست کې 18 کاله سابقه لري دی، یعنی 18 کاله پخوا د خوستو د ولسونو دپاره د ساینسي مضامینو په برخه کې بالاخره د طب په برخه کې همداشانتې په نورو مسایلو او په نورو برخو کې د خدمتونه کړي دي. نو د دې په خاطر چې دا خدمت دی ژوند وستی او خوستي ځوانان او همفکره ځوانان ارجک شولو تر څو د په خاطر نیوانوم یوه ورځ د اګست 12 چې دا ونوموي. خوست کې نوره شخصیتونه هم شته چې په دې برخه کې به انشاءالله موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو او د نورو برخو که په سپورټ برخه کې وي که تعلیم په ډګر کې وي که سیاسي ډګر کې په هره برخه کې چې وي چې دې وطن ته خاورې ته په رښتینې معنا کار کړی دی انشاءالله خوستي ځوانان به یې سیاسي علوم پوهنځی د دریم صنف محصل یم. لکه څه ډول چې واضحه ده نن د اګست 12 ده، دا هغه ورځ ده کومه چې موږ همفکره ملګرو سره راټول شو تر څو په خوست کې هغه هستی هغه علمي کدرونه چې د کلونو راهیسې د ځوانانو په تعلیم کولو کې هڅې کړې دي وستایو. استاد شبروس پاکتین له همفکره ځوانانو او زده کوونکو مننه وکړه چې نوموړی تقدیر کړ. پاکتین زیاته کړه چې دا ډول ستاینه نوموړي ته نوره انرژي هم ورکولی شي او په خبره یې تر خپل وسه به زده کوونکو ته زده کړیز بهیر روان وساتي. دغه ډول ستاین غونډې موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوي. موږ خپلو فعالیتونو خدمتونو او کړنو ته لا زیات متوجه کوي او موږ باید هڅه وکړو چې د دې ستاین غونډو په واسطه خپل خدمتونه لا معیاري منظم او پراخ کړو. استاد شبروس پاکتین د خوست په بېلابېلو ښوونځیو او همداشان د خوست شاه زاید پوهنتون طب پوهنځي کې د استاد په صفت دنده ترسره کوي. تیر کال خوستیو همفکره ځوانانو د اګست 12 د استاد شبروس پاکتین په نوم ونوموله او د ځوانانو په خبره دغه ورځ به هر کال د ډاکټر استاد شبروس پاکتین په نوم لمانځل کیږي.